وی لو اور کنٹری، ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. مونگ د خپل هیواد سره مینه لرو. مونږ د خپل هیواد سره مینه لرو. ہم مونږ اپنے د خپل ملک سے هیواد سره ملک هیواد محبت مینه کرتے ہیں لرو. They play football every evening. وہ ہر شام فٹ بال کھیلتے ہیں. هغوی هر ماښام فٹ بال کوي. هغوی هر ماښام فٹ بال کوي. وہ هغوی ہر شام ہر ماښام شام ماښام فٹ بال کھیلتے ہیں فٹ بال کوي. I forgot my homework. میں اپنا ہوم ورک بھول گیا. ما خپل د کور کار خیر کړو. ما خپل د کور کار خیر کړو. ما اپنا خپل ہوم ورک د کور کار بھول گیا خیر کړو. You opened the box. تم نے ڈبہ کھولا. تا ڈبہ کولاو کړه. تا ڈبہ کولاو کړه. تم نے تا ڈبہ کولا ڈبہ کولاو کړه. کولا کولاو کړه. He closed the shop early. اس نے دکان جلد بند کر دی. هغه دکان د وخته بند کړو. هغه دکان د وخته بند کړو. اس نے هغه دکان جلد دکان د وخته جلد د وخته بند کر دی بند کړو. She made delicious food. اس نے مزیدار کھانا بنایا. هغې خوندور خوراک پوخ کړو. هغې خوندور خوراک پوخ کړو. اس نے هغې مزیدار خوندور کھانا خوراک بنایا پوخ کړو. It broke into 2 pieces. یہ 2 ٹکڑے ہو گیا. دا 2 ٹوٹے شو. دا 2 ٹوٹے شو. یہ دا 2 ٹکڑے 2 ٹوٹے. 2 ٹکڑے ٹوٹے ہو گیا شو. We watched the stars. ہم نے ستارے دیکھے. مونږ ستوري ولیدل. مونږ ستوري ولیدل. ہم نے مونږ ستارے ستوري دیکھے ولیدل. They cleaned the garden. انہوں نے باغ صاف کیا. هغوی باغ صفا کړو. هغوی باغ صفا کړو. انہوں نے هغوی باغ صاف کیا باغ صفا کړو. I am writing a letter. میں خط لکھ رہا ہوں. زه خط لیکم. زه خط لیکم. میں زه خط لکھ رہا ہوں خط لیکم. You are learning quickly. تم جلدی سیکھ رہے ہو. ته ژر زده کړه کوې. ته ژر زده کړه کوې. تم تا جلدی ژر سیکھ رہے ہو زده کړه کوې. He is fixing the bicycle. وہ سائیکل ٹھیک کر رہا ہے. هغه سائیکل سموي. هغه سائیکل سموي. وہ هغه سائیکل ٹھیک کر رہا ہے سائیکل سموي. ٹھیک کر رہا ہے سموي. She is helping her sister. وہ اپنی بہن کی مدد کر رہی ہے. هغه د خپلې خور مرسته کوي. هغه د خپلې خور مرسته کوي.
وہ هغه اپنی د خپلې بہن کی د خور بہن خور مدد مرسته کر رہی ہے کوي. It is making a loud noise. یہ زور کی آواز کر رہا ہے. دا پزورا آواز کوي. دا پزورا آواز کوي. یہ دا زور کی آواز پزورا آواز کر رہا ہے کوي. We are going to the market. ہم بازار جا رہے ہیں. مونږ بازار ته ځو. مونږ بازار ته ځو. ہم مونږ بازار جا رہے ہیں. بازار ته ځو. جا رہے ہیں ځو. They are waiting for the bus. وہ بس کا انتظار کر رہے ہیں. هغوی د بس انتظار کوي. هغوی د بس انتظار کوي. وہ هغوی بس کا د بس انتظار کر رہے ہیں. انتظار کوي. I will bring your book. میں تمہاری کتاب لاؤں گا. زبستا کتاب راوڑم. زبستا کتاب راوڑم. میں زا تمہاری ستا کتاب لاؤں گا. بکتاب راوڑم. مستقبل کے جملوں کے ساتھ ہم با بولتے ہیں. You will become a good student. تم اچھے طالب علم بن جاؤ گے. تبہا زده کوونکے جوړ شي. تبہا زده کوونکے جوړ شي. تم تا اچھے خا طالب علم زده کوونکے بن جاؤ گے بجوړ شي. He will help his mother. وہ اپنی ماں کی مدد کرے گا. هغه به د خپلې مور مرسته وکړي. هغه به د خپلې مور مرسته وکړي. وہ هغه اپنی د خپلې ماں کی مور ماں مور مدد مرسته کرے گا به وکړي. She will visit the library. وہ لائبریری جائے گی. هغه به کتابتون ته لاړه شي. هغه به کتابتون ته لاړه شي. وہ هغه لائبریری کتابتون جائے گی به لاړه شي. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.